سلام وخت بخیر. د چټک نیوز درنو لیدونکو لنډو خبرونو ته مو هرکلی. د ولسي جرګې پلاوی ایران په هرات کې د 22 خطرناکو وسلوالو ډلګیو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې یو پلاوی چې د هرات د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته تللی وای، په دغه ولایت کې شاوخوا 213 وسلوال ګروپونه فعالیت کوي چې ډیری له بهرنیو هیوادونو تمویل کیږي. ناټو یو ځل بیا له افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ له ولسمشر غني سره د خبرو پر مهال ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو ترڅنګ د افغان ځواکونو ملاتړ هم دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو تیره ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د لاجوار دولار ترکمنستان، آذربایجان او افغانستان پر لا پراختیا خبرې کړي. د ترکمنستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې شوي چې څنګه کولی شو د درې واړو هیوادونو ترمنځ دغه غځېدلې لار لا پراخه او ګټوره کړو. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا واکسین د ویش پر بهیر نیوکه کړې ده. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې په نړۍ کې د شتمنو هیوادونو بې عدالتۍ او اخلاقي ماتې به د بشري ناورین سبب شي.